تازه او بد خبر پېښور او د پاکستان نورو سیمو کې د افغانانو د نیولو عملیات چټک شول. ګل خان پولیسان د پنجاب خوشحالۍ لپاره د غلامۍ ټول حدونه کراس کړل. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. کله چې ټي ټي پي ته پښتونخوا په ګل خان پولیسو او پوځیانو حملې کوي نو یو شمېر بې شعوره کسان وایي دوی خو پښتانه دي چې وژل کیږي، ولې پنجاب کې بریدونه نه کوي؟ خو دا بیا د همغه تش په نوم پښتنو پولیسو اصلیت دی چې خپل بل پښتون سره کوي. د خیبر پښتونخوا ایالت په مرکز پېښور ښار کې پاکستاني پولیسو د افغان کډوالو د نیولو عملیات چټک کړي او کور په کور یې لټون کوي. د پاکستاني رسنیو د ریپورټونو له مخې دغه عملیات د پېښور د پولیسو د مشر قاسم علي خان په لارښوونه پیل شوي او نن د دې ولسوالۍ په فقیر آباد او شاوخوا سیمو کې د افغانانو لټون جاري و. په دغه عملیاتو کې چې مشري د فقیر آباد او پهاړي پوره سیمو د پولیسو مشران عمر افریدی او جاوید مروت کوي، پوځ او پولیسو دواړه برخه اخیستې ده. د ریپورت له مخې په دغه عملیاتو کې د پولیسو مختلفو ډلو او ښځینه پولیسو هم ونډه اخیستې او په سیمه کې د افغانانو استوګن ځایونه په نښه کوي او ډېر په بې عزتۍ نیسي. د پېښور د پولیسو د ادعا له مخې په عملیاتو کې غیر قانوني افغان کډوال، کرایه ورکوونکي او نور کسان نیول شوي او وسله هم ترې نیولې ده. د پېښور پولیسو د دغو عملیاتو هدف په دې ولسوالۍ کې د امنیتي وضعیت سمون ښودلی، خو عام خلک وایي چې دغه اقدام د افغان کډوالو د ایستلو په لړ کې شوی. پاکستان د افغان کډوالو لپاره د خیبر پښتونخوا ایالت په ناصر باغ او د خیبر ولسوالۍ په لنډي کوتل کې لنډمهاله کمپونه جوړ کړي دي، خو دغو کمپونو ته تر اوسه پورې افغانان نه دي لېږدول شوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت سرچینو ویلي چې چارواکو په ټول پاکستان کې د غیر قانوني افغان اتباعو د شړلو عملیات له اختر وروسته بیرته پیل کړي چې مخکې د اختر رخصتیو له امله ځنډول شوي وو. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.